علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. ښاغلو دوستانو، د لمانځه زده کړه 14مه برخه د درود شریف الفاظ او د هغه ژباړه. درود شریف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمه او معنا یې په دې ډول باندې کیږي: اللهم یا الله، صل رحمت نازل کړه، علی محمد پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد او د هغه پر آل یعنی کورنۍ باندې، کما صلیت لکه څرنګه چې تا رحمت نازل کړی دی، علی ابراهیم پر ابراهیم علیه الصلاة والسلام، وعلى آل ابراهیم او د هغه پر آل باندې، انک بشکته حمید ستایل سوی، مجید لوی ذات یې. اللهم یا الله، بارک برکت نازل کړه، علی محمد پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد او پر آل د محمد یعنی کورنۍ باندې صلی الله علیه وسلم، کما بارکت لکه څرنګه چې تا برکت نازل کړی دی، علی ابراهیم پر ابراهیم علیه السلام، وعلى آل ابراهیم او د هغه پر آل باندې، انک بشکته حمید ستایل سوی مجید هم لوی ذات. والسلام علیکم ورحمة الله